کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوو. د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. نن د یکشنبې ورځ د 1440 هجري قمري کال د ربیع الثاني میاشتې 12مه چې د 1404 هجري لمریز کال د تل یا میزان میاشتې له 14مې نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو مهمو خبرونو څه ټکي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې د دې ولایت څخه د صادراتو په کچه د 12% زیاتوالی. د هرات ولایت د اوبو د سم مدیریت دوام او د هرات د امنیتي ځواکونو له لوري د 4 تنو غلو نیول کېدل. د هرات والي شیخ مولانا اسلام جار د یوه غونډې په ترڅ کې وویل چې د دې ولایت اوبه تر اوسه پورې په ښه توګه مدیریت شوي او له دې وروسته به یې سم مدیریت دوام ومومي. د هرات والي له خلکو وغوښتل چې د ځمکې لاندې اوبو په مدیریت کې له حکومت سره همکاري وکړي تر څو د ډیر مصرف مخه ونیول شي او ځمکې او څاګانې د اوبو د ډوبېدو او زیانمنېدو مخه ونیسي. د هرات والي وایي چې که څه هم تر اوسه پورې د اوبو وضعیت ښه دی او بحراني حالت ته نه دی رسېدلی، خو په کرنه او صنعت کې د اوبو ډیر مصرف سبا زموږ لپاره جدي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات والي وروستي وچکالیو ته په اشارې سره وایي که چیرې په هر فابریکه، کور یا ملکیت کې د چت د اوبو او فاضله اوبو د مدیریت لپاره د جذب څاګانې جوړې شي نو دا پروسه کولی شي د سیلابونو مخه ونیسي او په څاګانو کې اوبه خوندي کړي. هغه دا هم وایي چې حکومت د ځمکې لاندې اوبو د مدیریت لپاره پروګرامونه او پلانونه لري او د جذب څاګانو نصبول په یوه اړتیا شي. شیخ اسلام جار د وچکالي او د اوبو کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د اوبو ډیر مصرف ممکن خلک د ځینو سیمو په بشپړ ډول پرېښودو ته اړ کړي، خو د سم مدیریت او د ټولو په همکاري سره به په هرات کې د اوبو وضعیت ښه شي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې د دې ولایت څخه د صادراتو په کچه د 12% زیاتوالی خبر ورکوي. د مسؤلینو په وینا په دې موده کې 25800 ټنه مختلف کورني تولید شوي محصولات او کرنیز محصولات مختلفو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. نور حال په چمتو شوی رپورټ کې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه په هیواد کې د بیلابیلو کورنیو تولید شوو توکو او کرنیزو محصولاتو د صادراتو د مخ په زیاتېدو خبر ورکوي. د دې خونې د مسؤلینو په وینا یوازې د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې 25800 ټنه مختلف تولیدي او کرنیز محصولات چې ټول ارزښت یې نږدې 450 میلیونه ډالر دی بیلابیلو آسیایي، اروپایي او امریکایي هیوادونو ته صادر شوي دي. در 5 ماه ما تانستیم که تقریبا 12% افزایش داشته باشیم در صادرات و علتش هم بوده که تمام اداراتی که در مراحل اسناد صادراتی سهیم هستند سهولت زیاد را برای تاجر و سرمایه گذار ما فراهم بسازه و همچنان چون شرایط بهتر مهیا شده تمام فراورده های زراعتی ما، تولیدات داخلی و دیگه اقلام صادراتی ما تانستن توسط تاجرای صادر کننده با مارکت های خارج و تمام کشورهای جهان. خو یو شمیر صادرونکي سوداګر هم د صادراتو د پروسې د اسانتیا لپاره د شویو هڅو څخه خوښ دي او وایي چې دوی په دې برخه کې ځانګړې لیوالتیا ښودلې ده. صادرات اگه ما دیتابیس رو چک کنیم هر تایم از وقت قبلی از صادرات بیشتری ما داریم. الحمدلله تجار صادر کننده با اشتیاق کامل در پی افزایش صادرات هستند. مارکت های جدید برای محصولات افغانستان در کشورهای اروپایی و آسیایی به وجود آمده و امارات اسلامی افغانستان هم با جدیت کامل پشت تاجر صادر کننده اسهاد است. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د تولید شویو ځینو محصولاتو سربیره مهم کرنیز او باغداري محصولات لکه د پستې، ممیز، جلغوزي او یو شمیر نور محصولات هم بهر ته صادریږي. د انجیل ولسوالۍ ښاروالي د ښاریانو لپاره د اسانتیاو د برابرولو او د ښار د ښکلا لپاره د دې ولسوالۍ د لومړي ناحیې په 14 او 4 لارو کې د سړک د څراغونو د نصبولو پروژه بشپړه او عملي کړې ده. د انجیل ښاروالي چارواکي وایي چې دا پروژه د 1404 مالي کال د پراختیایي بودیجې په چوکاټ کې پلي شوی او د هغې پر بنسټ د نصر آباد سیمې په 14
ګذر کې 30 د سړک څراغونه او د سینان سیمې په 4م ګذر کې 23 د سړک څراغونه د غوره تخنیکي معیارونو او کیفیت سره نصب او فعال شوي دي. د انجیل ولسوالي ښاروال مولوي نعمت الله رحیمي وایي چې د سړکونو روښانه کول د انجیل ښاروالي د بنسټیزو پروګرامونو یوه برخه ده چې د ښاریانو لپاره روښانه، خوندي او د ژوند کولو وړ چاپیریال رامنځته کوي او موږ ژمن یو چې په ټولو سیمو کې د غوره معیارونو سره د ښاروالي خدمات پراخ کړو. د چارواکو په وینا دا پروژه نه یوازې د ټولنیز امنیت د ښه کولو او د شپې د سفر د اسانتیاو لپاره یو مهم ګام دی. د انجیل ښاروالي ټینګار کوي چې د زیربناو پراختیا، ښاري پاکوالي او چاپیریال ښه والي پروسه به د دې ولسوالۍ د خلکو سره په همغږۍ کې دوام ومومي تر څو انجیل په یوه روښانه، پاکه او پرمختللې ولسوالي بدله شي. د هرات ولایت د امنیې قومندانۍ د منصبینو لخوا د غلاو په تور یو تن ونیول شو. د هرات د امنیې قومندانۍ د عمومي امنیتي حوزې منصبینو د دغه حوزې د مربوطات څخه د کشفي عملیاتو په بهیر کې یو تن د غلا په تور ونیول. دغه راز نیول شوی کس په خپل جرم اعتراف کړی. د هرات ولایت د امنیې قومندانۍ د منصبینو لخوا د غلاو په تور 3 تنه ونیول شول. د هرات د امنیې قومندانۍ د 14مې امنیتي حوزې منصبینو د دغه حوزې د مربوطات څخه د کشفي عملیاتو په بهیر کې 3 تنه د غلا په تور ونیول. دغه راز نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی. او اوس به هم زما همکار نایب حبیبي تاسو ته د هرات او څو ولسوالیو د سبا ورځې د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کړي. د لوی او مهربان خدای په نامه ګرانو لیدونکو د ما سلامونه ومنئ. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل ته. دوشنبه هرات ښار لمر الوره درجه 22 غوریان لمر الوره درجه 22 کروخ لمر الوره درجه 19 او پشتون زرخان لمر الوره درجه 10. دا هم په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د روان کال په لومړیو 5 میاشتو کې د دې ولایت څخه د صادراتو په کچه د 12% زیاتوالی. د هرات ولایت د اوبو د سم مدیریت دوام او د هرات د امنیتي ځواکونو له لوري د 4 تنو غلو نیول کېدل. د هرات د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا اوس زموږ د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې. دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، ساتو یې په سرو وینو، دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو